الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. كتاب رياض الصالحين یو ایایم نمبر باب دی په باره د دې کې چې کله یو مسافر په اوچت ځای باندې خیږي نو د هغې دپاره پکار دا ده چې هغه به تکبیر وی، الله اکبر به وی، او وتسبیحه اذا هبط الاودیه ونحوها. او کله چې یو مسافر هغه په یو ځای کې کته کیږي لکه خوړګۍ یا وغیره نور، نو هلته به سبحان الله وی، تسبیح به وی. والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه، او د تکبیر ویلو په وخت کې आवाज اوچتول د هغې نه منع راغله، او د आवाज اوچتول دا پکار نه دي چې هغه په یو ځای کې اوچت خیږي او الله اکبر تیز وي، نه، دې نه منع راغله، په قلاره به وي. دغه شان سبحان الله چې وي یو ځای کته کیږي نو تیز به نه وي. اول نمبر حدیث عن جابر رضی الله عنه قال، جابر رضی الله عنه روایت ته دا وی چې كنا اذا صعدنا كبرنا، مونږ به چې کله دغه شانته یو اوچت ځای ته ختلو، یو ځای باندې به ختلو، نو مونږ به تکبیر الله اکبر به ویله. و اذا نزلنا سبحنا، او کله چې به مونږ کته کوزیدلو یو لاندې ځای ته به ورتلو او نالته به مونږ سبحان الله ویله، تسبیح به ویله. روایت د امام بخاري دی. دویم نمبر حدیث ته عبدالله بن عمر روایت ته رضی الله عنهما دا وی، كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا. نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا او دا غي د لخرو چې کله به دغه شانته یو اوچت ځای باندې ختل نو غیبه تکبیر ویله، الله اکبر به ویله. و اذا هبطوا سبحوا، او کله چې به کوزیدل یو لاندې ځای ته به ورتلل د اوچت نه به کته تلل نو هلته به سبحان الله ویله، سبحان الله دا به ویله. دا روایت امام ابو داود دی. دریم نمبر حدیث ته دام د عبدالله بن عمر روایت ته یو بل روایت ته دا دریم نمبر حدیث ته عبدالله بن عمر دا وی، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج او العمره. نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې اذا قفل کله چې به واپس کېدو من الحج او العمره، د حج یا د عمرې نه، كلما اوفى على ثنيه، کله چې به یو اوچت ځای باندې ختو، اوفى معنا ارتفع، یو اوچت ځای باندې به پورته کېدو، او فتفد، او یا به دغه شانته فتفد ویل کېږي المكان الغليظ المرتفع من الارض، دغه شانته د ځمکې نه یو دغه شانته هغه سخت اوچت ځای، هغې ته فتفد ویلی کېږي. د الله پیغمبر چې به یو اوچت ځای باندې ختو واپسۍ کې کبر ثلاثا، درې پیره به تکبیر ویل، الله اکبر. یعنې کله چې به واپس کېدو واپسۍ کې سفر نه به را روانو، نو د الله پیغمبر به څه کول چې اوچت ځای باندې به ختو، درې پیره به الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا ویله. ثم قال بدا دعاويل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. روایت متفق علیه دی. معنا دی دعا دا چې لا اله الا الله، نشته د لایق د بندګۍ مگر الله دی، وحده بالکل یوازې، لا شریک له، هیڅ شریک د هغې سره نشته مخلوق کې، له الملک د هغې دپاره اختیار دی او باچایي ده، وله الحمد او دغه الله دپاره صفتونه دي، وهو على كل شیء قدیر، او د الله په هر څه باندې قدرت والا دی. آئبون، مونږه رجوع کوونکي او واپس کېدونکي خپل ځای ته سالم او روغ. التائبون، مونږ الله ته توبه ویستونکي د هر قسم ګناه نه. عابدون، مونږ د یو د الله بندګي کوونکي. ساجدون، الله ته سجده کوونکي. لربنا حامدون، او د خپل رب دپاره تعریفونه کوو او صفت ورلویو. صدق الله وعده، الله
رښتینی کړه خپل وعده ونصر عبده او د خپل بنده سره کومک وکړو وهزم الاحزاب وحده او الله تعالی دغه شان د ټولو ډلو ته شکست ورکو یوازې نو دا دعا په واپس کې روایت امام مسلم کې راځي اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحج او العمره اکی عام راغلی چې کله به نبی اسلام دغه شان ته هغه د لښکر نه واپس کېدو یا سریونه به واپس کېدو یا حج نه یا عمرې نه نو د الله پیغمبر به دغه دعا ویله مطلب دا چې کله مسافر هغه سفر باندې وځي اوچت ځای باندې خیږي هغه به الله اکبر وي او یا دغه شان ته هغه بیرته واپس کېږي سبحان الله به وي او دغه شان ته کله چې دغه شان ته په لاندې ځای باندې ورځي سبحان الله به وي او کله چې موږ او تاسو واپس کېږو د حج عمرې یا د مطلق سفر نه نو دا دغه شان ته په هغې طریقه بدای چې اوچت ځای باندې کله مؤمن مسلمان خیږي درې پیره به الله اکبر وي او دغه شان ته د هغې نه بعد به دا دعا وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الذي من توسط سيدي نزدك والذي عملك توفيق براكي وصلى الله على نبينا محمد